د پاک څښتن طالب په نامه یک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د تلې یا میزان 29مه چې د اکتوبر میاشتې 29 نیټې سره برابر ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. افغانستان او پاکستان د تورخم د بندر بیرته پرانستلو هوکړې ته رسیدلي دي. ویل کېږي دا بندر به په راتلونکو 24 تر 48 ساعتونو کې د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره بیرته پرانستل شي. جرمني د افغان کډوالو د ځانګړو پروګرامونو د لغوه کولو پریکړه کوي. د MDR خبري شبکې راپور لمخې د جرمني حکومت غواړي هغه ځانګړي پروګرامونه لغوه کړي چې د افغان کډوالو د منلو لپاره جوړ شوي وو. او ایران د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د اټومي همکاریو تړون لغوه کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان چارواکي د تورخم د بندر د بیرته پرانستلو پر سر یوې هوکړې ته رسیدلي دي. د پاکستان دولتي سرچینو ویلي که د دواړو لورو ترمنځ د خبرو په بهیر کې کومه نوې ستونزه رامنځته نشي او د سرحدي امنیت وضعیت باثباته پاتې شي، نو تمه ده چې دا بندر به په راتلونکو 24 تر 48 ساعتونو کې د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره بیرته پرانستل شي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو له مهمو سوداګریزو او تګ راتګ لارو ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ترنګلتیا له امله وخت ناوخت تړل کیږي. د دې بندر تړل کېدو د دواړو لورو پر سوداګرۍ او د خلکو پر ورځني تګ راتګ اغیز کړی دی او د سیمې د سوداګرو د اندېښنې لامل شوی و. په ورته مهال کې پاکستاني رسنیو ویلي د دې هیواد یو لوړپوړی پلاوی به نن سه شنبه افغانستان ته راځي. څو افغان چارواکو سره د فرضي کرښې مدیریت او د دوه اړخیزې سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. د رسنۍ د سرچینو له قوله وایي چې یاد سفر مخکې پلان شوی و او د تورخم د بندېدو او له وروستیو نښتو سره تړاو نه لري. د افغانستان اسلامي امارت تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له الجزیرې سره په مرکه کې ویلي که چیرې د پاکستان حکومت له افغانستان سره د اوربند تړون ته درناوی ونه کړي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ ستونزې به بیا پیل شي. نوموړي د اوربند تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره یو نوی فرصت بللی دی او یو ځل بیا د خبرو اترو له لارې د اختلافاتو د حل پر اړتیا ټینګار کړی دی. مرکه کې وایي دی که پاکستان د تړون ژمنې ماتې کړي ستونزې به بیا راولاړې شي. هغه ټینګار وکړ چې دا اوربند د دواړو هیوادونو لپاره د سولې یو نوی فرصت دی او ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي نه د جګړې له لارې. هغه ټینګار کړی چې د تړون له مخې به دواړه هیوادونه خپل شخړې د خبرو له لارې حل او اوربند به عملي شي. په دې توافقنامه کې دا راغلي دي چې دواړه هیوادونه به په تړون کې راغلي چې دواړه هیوادونه به خپل شخړې د خبرو او تفاهم له لارې حلوي. یو بشپړ اوربند به نافذ وي او دواړه لوري به یو د بل د خاورې حاکمیت ته درناوی کوي. دواړه هیوادونه به د یو بل پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کوي او نه به بریدونه کوي. مجاهد همدارا زیاتوي پاکستاني پوځیانو پر افغانستان لومړی برید وکړ او دوی دفاعي ځواب ورکړی. بالکل حسنا مونږ یوازې پاکستان نه یادو که هر بل هیواد هم پر افغانستان برید وکړي مونږ د دفاع حق لرو او له خپل هیواد څخه به په زړورتیا دفاع وکړو. مونږ پخواني تاریخي تجربې لرو او چمتو یو. نحن اثبتنا ذلك. د هیواد د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد ټینګار کړی چې دوی هیڅ وسلوالې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه وکړي. نوموړي ویلي چې پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه د خپلو مخالفینو پر وړاندې د ترهګر نوم د سیاسي ګټې لپاره کاروي. ترهګر او تروریست داسې یو کلمه ده چې په پاکستان د نورو هیوادونو په څیر خپل مخالفین ترهګر بولي. د ترهګرۍ واضح
او نړیوال تعریف نشته. هر څوک کولی شي خپل مخالفین ترهګر وبولي. د دفاع وزیر زیاته کړې چې افغانستان نه غواړي د هیڅ هیواد پر ضد د وسلوالو ډلو ملاتړ وکړي او د هند په اړه د پاکستان تورونه یې بې اساسه وبلل. د یو تور او د یو بې اساسه ادعا تر حده پورې ویلی سو. موږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه د ملي ګټو پر بنسټ اړیکې ساتو او له پاکستان سره د متقابلو ګټو پر اساس اړیکې غواړو. نحن نحافظ على علاقاتنا مع الهند لأننا دولة مستقلة. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربان تړون د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې لاسلیک شو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه والي لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د MDR خبري شبکې د یو مستند راپور له مخې د جرمني حکومت غواړي د کډوالۍ د اوږده بهیر او پیچلو اداري خنډونو له امله هغه ځانګړي پروګرامونه لغوه کړي چې د افغان کډوالو د منلو لپاره جوړ شوي وو. یاد راپور چې د افغانستان او پناه غوښتونکو د جرمني دروغجنې ژمنې نومیږي د هغو افغانانو وضعیت څېړي چې د پخواني حکومت له سقوط وروسته د جرمني د ملاتړ په هیله پاکستان ته تللي، خو له کلونو راهیسې یې برخلیک لا نه دی روښانه او د پاکستان لخوا د شړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. د MDR او د معلوماتو له مخې د جرمني د ځانګړو پروګرامونو له لارې یوازې د ګوتو په شمېر افغانان منل شوي او اوس د دغو پروګرامونو بشپړه لغوه کول تر غور لاندې دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند له تړون هرکلی کړی دی. په دې تړون کې د سولې او دایمي ثبات د پیاوړتیا لپاره د ګډو میکانیزمونو د رامنځته کولو پریکړه شوې ده. د مصر د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په خپره شوې اعلامیه کې ویلي قاهره هیله لري چې دا تړون به د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی پای ته ورسوي، د لا نورو وینو تویېدو مخه ونیسي او د سیمې د امنیت او دوامداره ثبات لپاره زمینه برابره کړي. وزارت ټینګار کړی چې اختلافونه باید د خبرو اترو ډیپلوماټیکو لارو له لارې حل شي او مصر له ټولو هغو هڅو او نوښتونو ملاتړ کوي چې د سیمه ییزو شخړو د سوله ییز حل لپاره ترسره کیږي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ له نښتو او د دواړو خواو د اوربند له هوکړې وروسته د تورخم پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت لپاره تړلې پاتې ده. د دې لارې تړل کېدو د فرضي ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د صادراتو او وارداتو توکي لیږدونکي سلګونه موټرونه بند پاتې دي او د دواړو هیوادونو په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ څو ورځې وړاندې سرحدي نښتو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ سیوری غوړولی دی. تر هغه ځای چې د دواړو خواو ترمنځ د سوداګریزو لارو تړلو له امله له افغانستان او پاکستان ته د صادر شویو بانجانو او میوو بیه لوړه شوې ده. د فرضي ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د سوداګریزو توکو په تیره د خوړو د بار وړونکو لاریو چلونکي د دې لارې پرانستلو ته سترګې په لاره دي. د راپورونو له مخې ډېر خوراکي توکي چې له افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي خراب شوي دي. د اقتصاد وزارت وایي چې اسلامي امارات له پاکستاني لوري سره د سوداګریزو لارو د بیا پرانستلو په اړه خبرې کوي او له هغوی غواړي چې سوداګریزې مسئلې سیاسي نه کړي. تلاش امارات اسلامی است که تمامی گذرگاه‌ها از جمله گذرگاه تورخم هرچه عاجل باز شود. ادامه مسدود ماندن گذرگاه‌ها به ضرر هر دو کشور هست و ما باور داریم که مسائل اقتصادی و تجاری و ترانزیتی باید از مسائل سیاسی تفکیک شود و از همسایگان خود می‌خواهیم که روند رعایت کنند. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان د اقتصادي او سوداګریزو دهلیزونو د تړلو پایلې د دواړو هیوادونو لپاره زیانمنونکې ګڼي. کانال CPC در حقیقت او استاپ میشه. کانال CPC یا دهلیز CPC اون چین و پاکستان اکونومیکال کوریدور است که از طریق افغانستان آسیای میانه رو وصل میکنه، چین از طریق افغانستان وصل میکنه و این در حقیقت نوع یک نوع پاکستان یک نوع امتیاز استراتژیک منطقوی میتبرش که هم از میان برداشته میشه. فکر میکنم که هر دو کشور بسیار زده من میبینه به خصوص پاکستان. کله چې په دغه برخه کې ستونزه رامنځته شي نو په دواړو هیوادونو باندې خپل تاثیرات لري او دواړه هیوادونه د دغه بندیدو څخه متضرر کېدلی شي.
ترڅنګ که چېرته موږ وګورو په دغه بندر کې ډېر خلک ورځني فعالیتونه ترسره کوي، کارونه کوي او له دې لارې مالي امکانات ترلاسه کوي. کله چې دغه لاره بندیږي او یا هم ستونزه پکې رامنځته کیږي نو د دوی خلکو کاروبارونه په ټپه ودرېږي. د افغانستان توکي د پاکستان له لارې هند او د نړۍ نورو بازارونو ته رسیږي، په داسې حال کې چې د پاکستان توکي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا او روسیې ته ځي. د ایران د ملي امنیت عالی شورا منشي علي لاریجاني اعلان کړی چې هیواد یې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د سپټمبر میاشتې د همکاریو تړون لغوه کړی دی. دا تړون په دې موخه لاسلیک شوی و چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وکولی شي د ایران د اټومي تاسیساتو د بیاکتنې او څارنې بهیر له سره پیل کړي. لاریجاني د دې پریکړې اعلان د ایران د رسمي رسنیو له لارې وکړ او زیاته کړه چې د تړون لغوه کول د لویدیځ هیوادونو دښمنه چلند او سیاسي فشارونو ته د ځواب په توګه ترسره شوی دی. نوموړي ویل تهران به د خپلو ملي ګټو او اټومي حقونو د دفاع لپاره هر اړین ګام پورته کړي. یا د پریکړه 3 اونۍ وروسته له هغې شوې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس ارغچي خبرداری ورکړی و که لویدیځ هیوادونه پر تهران نوي بندیزونه ولګوي نو هیواد به د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د همکارۍ تړون لغوه کړي. د نړیوالو شنونکو پر وینا دا ګام د ایران او لویدیځ ترمنځ د اټومي مذاکراتو راتلونکی لا پسې مبهم کړی او ښایي د سیمه ییزو کړکېچونو د زیاتېدو لامل شي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وینس او میرمن یې اوشا وینس په یو رسمي سفر اسرائیل ته تللي دي. د راپورونو له مخې د وینس د سفر موخه په غزه کې د اوربند تړون د عملي کولو لپاره د ښکېل یو خواو هڅول دي. نوموړی به د اسرائیلي چارواکو ترڅنګ د سیمې له یو شمېر نورو مشرانو سره هم وګوري څو د روان تاوتریخوالي د پای ته رسېدو لارې ولټوي. دا سفر په داسې مهال کې ترسره کیږي چې اسرائیل او د فلسطین حماس غورځنګ یو بل د اوربند د نقصولو تورونه لګولي دي. د امریکا حکومت ویلي واشنګټن لا هم د غزې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن دی او هڅه کوي د تلپاتو اوربند لپاره د باور فضا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونه وایي د غزې د اوربند د ژمنو تازه تایید شوې د تشویشونو ترڅنګ هیلې هم راپارولې دي، خو خبرداری ورکړی چې وروستي تاوتریخوالي د سولې نازک بهیر ته زیان رسولی شي. د ادارې زیاته کړې د ویجاړیو د پاکولو پراخ عملیات پیل کړي چې موخه د بنسټیزو خدمتونو بیرته فعالول دي. د فلسطین د ملکی دفاع ادارې اعلان کړی چې د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د اوربند له اعلان وروسته نږدې 100 فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې شهیدان شوي دي. یا د ادارې ویلي که څه هم امریکا هڅه کوي د اوربند تړون پیاوړی کړي خو اسرائیل لا هم په غزه کې د اوربند د ماتولو هڅو ته دوام ورکوي. د فلسطین د ملکی دفاع چارواکي زیاتوي چې په وروستیو بریدونو کې لسګونه کورونه ویجاړ شوي. تر دې وړاندې هم اسرائیل او د حماس غورځنګ یو بل د اوربند د نقصولو په تور نیولي وو خو دواړو لورو د خپلو بریدونو د توجیه لپاره یو بل ملامت بللی دي. له تاسو خپل ټول همکاران نه په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت لرئ.